حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې یو کس نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه وکړه چې ما باندې زیات حق د چا دی، ان حسن سلوک او خدمت د چا کوم زیات حق را باندې د چا دی؟ نبی علیه السلام ته ویل چې د استاد مور. بیا سوال کو چې بیا را باندې د چا حق دی؟ بیا ویل استاد مور. هغه نه بعد بیا سوال کو چې هغه نه بعد د چا ویل لپلار حق، هغه نه بعد د رنګ قریبي رشتہ دار او داسې پسې ورزانه سي او بل پسې چې څومره نږدې خپلواني دغه حق ادا کوه. د دې حدیث روایت بخاری شریف او مسلم شریف کړي. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه معلومه شو چې د مور او پلار کې زیات حق د مور دی، ځکه مور عاجزه ده او دارنګې پلار خو بیا هم سړی تر لګېږي، خو مور نه خل نه یېږي. د مور بل دا چې مور ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي، یوازې په خېټه کې څو میاشتې میاشتې ګرځولی، بیا د هغې د پیدایش څومره تکلیفونه وي، بیا چې پیدا شي بیا شیدې درکول، پی درکول، ستا صفایي کول وغیره. نو ستا مور ستا ډېر زیات خدمت کړی دی. خو د دې به دا مطلب نه چې د مور خدمت کوه د پلار مه کوه، نه، د مور هم کوه د پلار هم کوه، دواړه د باندې حق لري. بیا ورپسې د خپل خپلوانو حقوق هم ادا کوه، خپل خپلوان هم خوشحاله ساته. لهذا مسلمانانو ورونو، خصوصا ځوانانو ته دا خبره کومه چې کورونو کې هم ستاسو مورګانې ژوندۍ وي، اکثره زړې شي، کله کله یو خبره داسې وکړي ستا د طبیعت خلاف وي، ته پې خفه کېږي. نو خیال کوه چې مور له جواب ورنه کړي، خیال کوه چې مور خفه نه کړي، خیال کوه چې د ښځې په مقابله کې ښځه خوشحاله کړي او مور خفه کړي. داسې ونه کړي، نه، ستا مور ملامت وي ستا په ښځه باندې، بیا هم خپله مور خوشحاله ساته. خپلې ښځې له وایه چې خیر دی، بس زما یې مور دا په دې کور کې ناسته ده، یو خبره یې وکړه، برداشت یې که زما دپاره خدای دپاره یې برداشت کا. لهذا مورګانې په کورو کې خوشحاله ساتئ، پلرونه خوشحاله ساتئ، خپلو خپلوانو سره راشه درشه کوئ او دنیوي امورو کې څوک خفه نه کوئ او خوشحاله ساتئ او د هر چا حقوق ادا کوئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.